بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ، خدای دې وکړي چې جوړ روغ بیاست. ما ته تر ټولو جالبه دا ده وایي چې نن د ښځې نړیواله ورځ ده. لومړي ځل لپاره موږ باید هره ورځ د ښځې ده، هره ورځ د انسان ده. کله چې د انسان بحث راځي په هغې کې دا مطلب نشته چې ښځه و نر، ټولې ورځې د انسانانو ته مبارک، ټولې ورځې د ښځو ته مبارک. دا کریډیټ باید موږ ښځو ته ورکړو په دې خاطر باندې چې ښځه زما مور ده، ښځه زما خور ده او ښځه هم زما خانومه ده. یعنی د مور عزت کول تر دې غټ ثواب نشته، د خور عزت کول تر دې غټ افتخار نشته، د خانومې عزت کول تر دې غټ افتخار نشته. که دیني اړخ ته راستو پکې خبره نشته، په قرآن عظیم شان کې واضح خبره ده. دوی خپل حقوق لري او انسان اشرف المخلوقات دی. چې د اشرف المخلوقات باس راسي دا معنا لري چې ښځه نر، دلته د ښځې نر خبره جلا ده. انسان دی بس الله تعالی انسان پیدا کړی دی، د هغه حقوق ټول خوندي دي. مثلا قرآن عظیم شان کې دا دی چې جاهل او پوه د دوړ سره مساوي نه دي. عالم فضیلت لري، تعلیم یافته فضیلت لري، بهتره دی. هلته دا نه دي ذکر کړي چې دا د ښځې یا دا د نري. هر څوک چې علم ولري. بله خبره موږ ته روایت هم داسې دی د نبي علیه صلات وسلام څخه چې د علم زده کړه په نر او ښځه فرض ده. الحمدلله زموږ ټولنه اسلامي ټولنه ده، په دې کې دا نسو موږ ویلی، دا ګرسریز غلطه خبره ده. موږ توس افغانان، زموږ توس د افغانانو حتی د ورنیکه سجره لا پرته ده. نیکه ورنیکه د چا زوی د کم ځای څنګه زموږ په ټولنه کې الحمدلله بد اخلاقي دا شیان مثلا نسته. موږ تاسو ټول سره پیژنو، تاسو ما پیژنئ، زه تاسو پیژنم. که مو ونه پیژنو چې عادي بس پوښتنه وکړو دستي سره پیژنو. نو زموږ په ټولنه کې خدای نه کرده داسې یو فکر اچول چې زموږ اکاډمیک ماحولونه که مدرسې که پوهنتونونه اکاډمیک ماحولونه دا ټوله پاک دي، پاک صفا دي. پر دې باندې انتقاد کول بالکل غلط کار دی او موږ باید ونه کړو. ښځې ته حق د کار دی باید ورکول شي، دا دې حق دی. ښځې ته تعلیم دی، دا دې حق دی. موږ باید تعلیم ورکړو. څنګه بنده په کوم اصول بدلیږي؟ په هیڅ اصولو نه بدلیږي. اصلاحات راوستل جلا خبره ده، بندول جلا خبره. مثال که زه ډاکټر ته ولاړ زور ته زما لاس درد کوي، هغه باید ما ته دوا راکړي، زما لاس جوړ شي، هغه باید تشخیص وشي. که زه ډاکټر ته ورشم چې دی زما لاس راکته کړي، نو دا خو د حل لاره نه سوله. نو د نن ورځې په مناسبت باندې یا د هر ورځې په مناسبت باندې موږ تاسو باید ټول افغانان، هر هغه څوک چې په اکاډمیک ماحول کې چې یو، موږ تاسو باید خپل نر او ښځې ټوله په تعلیم باندې سمبال کړو تر څو زموږ د هېواد په اقتصاد کې رغنده رول ولري. او دا یوازې په نر باندې نه کېږي او دا د نر کار هم نه دی، ځکه چې دا مشترک کار دی او دا باید موږ کوشش وکړو، هڅه وکړو تر څو خپل هېواد په پښو باندې ودرو او خپل هېواد د نورو هېوادونو سره سیال کړو. فرضاً که چیرې موږ ښځو ته تعلیم ورکړو، آیا زموږ خویندې میندې او زموږ او زما خانومه به چیرې ځي؟ نارینه ته به ځي د علاج، تداوي، د مشکل په اداري لحاظ په هر لحاظ باندې، یا باید نارینه ته ولاړ نه شي، باید ښځې ته ولاړ شي. یو ښځه د ښځې په مشکلاتو یا ستونزو ډېره پوهېږي نسبت نارینه ته. یو ښځه کولی شي چې خپلې ستونزې په ډېر اسانۍ سره یو ښځې ته، یو متخصص ښځې ته
تشریح کړي ووایي په اسانۍ سره ویلی شي ځکه چې همجنس دي نسبت به نارینه ته نو زموږ د ټولو باید خاص توجه دې ته وي چې خپل ټولنې ته پرمختګ ورکړو تعلیم حق ورکړو د کار حق ورکړو زموږ ټولنه الحمدلله مسلمانه ده زموږ په ټولنه کې بې له دې څخه چې ما ورته د حجاب بحث کوو حجاب رعایت دی حجاب زموږ ټولنه مکمله د حجاب ټولنه ده حجاب پکښې د زرګونو کلونو څخه رعایت پکښې کې دی هېڅوک ما تر اوسه نه دي لیدلي چې زما دوستان دي زما انډیوالان دي زما خپلوان دي زما د ولایت دي زما د منطقې دي زما د سیمې دي چې هغه دې بې حجابي کړي ما خو تر اوسه نه دي لیدلي که چا لیدلي هغه دې مهرباني وکړي زه چې څه خلک پېژنم ټوله با حجابه خلک دي ټوله ښه خلک دي ها 2 3 4 د ګوتو په شمار باندې انسانان که چیرې بې حجابي یې کړې وه هغه خپل سزا لیدلې ده هغه نسته نور د موږ ته الله توفیق راکړي چې د الله احکامو ته غاړه کښېږدو د الله قرآن عظیم شان ته غاړه کښېږدو او څه چې هغه وایي هغه موږ عملي کړو ډېره مننه تشکر آباد اوسئ